د غونډې ویناوالو د اسلامي امارت له مشرتابه څخه وغوښتل چې د یتیمانو پالنې، ښوونې، روزنې او نورو حقوقو د تامین لپاره لازم اقدامات وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې ویل له موږ سره د جګړې په برخه کې هر راز زور او فشار وکارېده، خو دنیا پوهه شوه چې افغانو پرګنو ته شهادتونه له فزیکي برلاسیو د بري ستره نښه ده. جناب علي قدر امیر من صاحب حفظه الله د جهاد په دوره کې موږ ته دومره پورې خبره کوله چې یوازې د خپلو شهداو پالنه مه کوئ، د مقابل طرف چې د موږ سره په جنګو کې طلب شوي دي د هغې اولادو هم تاسو پالنه کوئ، تربیت یې کوئ. حتی زال دا د ده سره مرستیال هم په خدمت کې ما ته یې وې چې تاسو د یتیمانو په نام د شهدا او معلولینو په نام چې کوم کمیسیون جوړ کړی دی اوس یې وزارت دی، تاسو هغې ته مستقله بودیجه جلا کړئ. هغه د مقابل طرف د مخالف ادارې خلک چې کوم دي د هغه اولادونه تاسو ته بې خدمته نه شي. د خلیفه صاحب په وینا د عفوې رڼا په ټول وطن خوره ده او موږ ان په حقوقي موضوعاتو کې هم مخالفینو ته د دوی حقوق په پام کې نیولي څو د عفوې رڼا ته نشي او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د بخښنې مشفقانه طرحه په بشپړه توګه تطبیق شي. دا هم ویل اوس په هیواد کې د دښمنیو او بدیو فصل ختم شوی او د هیواد جوړونې او بیا رغونې فصل پیل دی. سرپرست وزیر دا هم ویل اوس په هیواد کې نشئی توکي له منځه تللي او داسې سرتاسري امنیت تامین دی چې د ټولو افغانانو سر مال او عزت خوندي دي او هم بهرنیان د مرستو او پروژو په وخت کې ولایتونو ته د تګ پر مهال ساتونکي نه غواړي او د خوندیتوب احساس کوي. وروسته 18 فاضلانو ته د فضیلت پګړۍ ورپسر شوې.